مالي کال څه ته وایي؟ مالي کال هغه 12 میاشتنۍ حسابي یا مالي موده ده چې حکومتونه، شرکتونه او ادارې پکې خپل عایدات، لګښتونه، بودیجه او مالي راپورونه تنظیم او ارزوي. مهم ټکي: ضروري نه ده چې مالي کال د حتماً له جنوري څخه تر ډسمبره پورې وي. هر هیواد یا اداره کولی شي خپل ځانګړی پیل او پای ولري. بیلګې: په امریکا کې د حکومت مالي کال د اکتوبر له اولي د ډسمبر تر 30 پورې دی. په هند کې مالي کال د اپریل له اولي د مارچ تر 30 پورې دی. او زموږ په هیواد کې د حمل له اولي څخه د هود تر 30 پورې دی. ساده مثال: فرض کړئ یو هیواد یا شرکت خپل مالي کال د جولای له اولي څخه د جون تر 30 پورې ټاکلی وي. نو ټول عایدات، لګښتونه، ګټه یا تاوان به د همدې مودې له مخې حسابي. پایله: مالي کال هغه ټاکلي 12 میاشتې دي چې د اقتصاد، بودیجې او حسابداري لپاره کارول کیږي. سندس نساجي فابریکه د خودکفأ افغانستان څرک.